چې د افغانستان نه میلیونونه ډالر غلا کړل، د افغانستان بانکونه چور او چپاول کړل، دا خاورې همداسې تش پرېښود. هغه خلک چې ځان ته اتل ویلې د دنیا څه القاب ځان ته یې ورکول، دا ملت یې یوازې پرېښود او وتښتېد. ورونو، د امارت اسلامي افغانستان تر شا ودرېږئ او د خپل ایمان او عقیدې پر اساس دې نه دفاع وکړئ. د دغې صلح نه اعظمي ګټه واخلئ. د خلکو تیارو پسې منډې مه وهئ. که خارجیان او امریکایان او اروپایان افغانستان یې جوړول، نو اوس به دا حال نه وی. دوی په خپل وعدو کې دروغ وایي. اوس غواړي چې دغه سپېڅلی اسلامي نظام نړۍ ته کمرنګه وشي او مختلف تبلیغات ورته وکړي. هغه خلک چې په سوشل میډیا کې ځي او یا په راډیو بی بي سي او لندن او وایس اف امریکا ته ځي، هغه دوی ته دا وایو چې تاسو پرون هم د یرغلګرو د دفاع لپاره ودرېدئ. تاسو پرون هم د یرغلګرو د راوستلو لپاره د دې وطن خلک ووژل، ماشومان مو ووژل او دې خاورې ته مو هغه جنایت او هغه خیانت وکړ چې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت به هیڅکله هیر نه کړي. تاسو نن هم د ده لپاره چې اسلامي نظام کمرنګه وشئ په نړۍ کې تبلیغات کوئ، بې ځایه او بې معنا تبلیغات کوئ. په یاد وساتئ دا اسلامي نظام به قائم او دائم وي په افغانستان کې. دا د میلیونونو شهیدانو په بدل کې منځته راغلی. دا هغه نظام دی چې د روسانو په مقابل کې هم جنګېدلی. دا د پخواني روسانو په مقابل کې چې مسلمان او مجاهد ملت وجنګېد او د نننۍ تور امپراتور په مقابل کې وجنګېد. دا نظام د افغانستان د خلکو او د عقیدې او د باورونو له مخه منځته راغلی. د دغې نظام نه حمایت وکړئ او د سپېڅلي امارت د اصلي بچیان نه دفاع وکړئ. دا مو اسلامي ملي افغاني وجیبه ده. او افغانانو، که غواړئ چې یو ځواکمن اسلامي نظام ولرئ، که غواړئ چې عزت مو خوندي وي، که غواړئ چې اوچته او هسکه شمله ولرئ، نو د دغه اسلامي امارت تر شا ودرېږئ، د دې امارت نه دفاع وکئ او حمایت یې ورنه وکئ. هغه خلک چې د امارت پسې تبلیغ کوي، په سوشل میډیا کې دروغجن خبرې کوي، د بیرغ په نوم توهین او تهدیدونه کوي، په یاد وساتئ دا تر ټولو زیات د افغانستان ملي بیرغ ته همدغه خلک خیانت کړی. د دغې ملي بیرغ تر سوري لاندې امریکایان افغانستان ته راوړ. د دغې ملي بیرغ تر سوري لاندې افغانان ووژل. د دغې ملي بیرغ تر سوري لاندې د افغانانو په کورونو باندې د امریکایانو ټانکونو سره یو ځای ننوتل. د کوم ملي بیرغ خبرې کوي؟ ته که غواړې چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام ولرو، نو راځئ د دغې امارت نه د خپل ایمان پر اساس دفاع وکړو، د خپل عقیدې پر اساس دفاع وکړو، د خپل باورونو پر اساس د دغه سپېڅلې کرښې نه دفاع وکړو. افغانستان د ټولو قومونو مشترک کور دی. تبلیغات مه کوئ. طالب د یو قوم او توکم نوم نه دی. طالب د یو عقیدې، مفکورې او د یو باور نوم دی. طالب د یو ارزښت نوم دی. طالب د اسلامي ماهیتونو نوم دی. طالب عقیده د قرآن او د سنت نه اخیستل شوی. داسې تبلیغات مه کوئ. داسې ظالمانه تبلیغات مه کوئ چې هېڅ اثار یې نشي لیدلی. تاسو که تاسو ځان ته روشن فکر وایئ، ځان ته تحصیل کرده وایئ، ځان ته د دغه ملت زامن وایئ، نو بیا د یو ستر اسلامي نظام مخه ولې نیسئ؟ ولې تبلیغات کوئ؟ ولې په دروغه په میډیا کې ژاړئ؟ افغانستان تر پرونه نن ډېر امنیت دی. افغانستان تر پرونه نن ډېر خلک پکې ښه ژوند کوي. افغانستان تر پرونه نن خلک خپل عزت او ژوند په خوندیتوب کې ګوري. ولې دروغجن تبلیغات کوئ او ولې دې تبلیغاتو ته په بین المللي سطحه او په نړیوال کچه ورته لابي کوئ؟ د خدای نه ویریږئ، د خدای نه وډارسئ. د اسلامي امارت پسې او دغه سپېڅلي طالبانو پسې تبلیغ مه کوئ.
حقیقتونه مه تحریفوئ، ظلم مه کوئ. تاسو د اسلامي نظام پسې ځکه تبلیغ کوئ چې د اسلام نه تاسو ځان سره څه لرئ نه. تاسو ولید چې امارت اسلامي همدغه طالبان خپل دښمنان یې عفه کړ. هغه خلک چې د امریکایانو سره یو ځای د افغانانو کورونو ته ننوتل همغه یې عفه کړ. تبلیغات مه کوئ او د دغې تبلیغاتو نه لاس واخلئ. زما د ایمان او د عقیدې ورونو، که افغانستان چې یو اسلامي نظام راځي هغه کې به ټول افغانان ونډه لري. دا تبلیغات مه کوئ چې دا د جنوب او دا د شمال ده. دا تبلیغات مه کوئ چې دا د درانۍ او د غلجیو مسله ده. دا د افغانستان د مسلمان او مجاهد مسله ده. دلته اسلام حاکمیت کوي او طالب د اسلام استازیتوب کوي. که تاسو اسلام نه منئ، قرآن نه منئ، پیغمبر نه منئ، د دغې خاورې تاریخ نه منئ، نو بیا ستاسو کرښه او زموږ کرښه سره جلا ده. که اسلام منئ نو افغانستان منئ، د دغې اسلامي امارت نه دفاع وکئ، د دغې دود او دستور نه حمایت وکئ. زما د ایمان او د عقیدې ورونو، مختصر لایف مو درلود. انشاءالله په راتلونکو د شپې به زه لایف لرم، هلته د دې خلکو نظریات وړاندې کوم او د دوی د تهمتونو ټول میډیا ما ټول کړی چې دوی په دې څو ورځو کې په سوشل میډیا کې دروغجنو تبلیغاتو نه علاوه څه شی نه لري. هله طالب دا وکړه، هله طالب و دروغ، و خدای دې بېخشي نو دروغ ولې وایې؟ طالب خو ستا په حمایت شپه ورځ ولاړ دی، تا حمایتوي. د چا کور ته نه ده ننوتلی، دروغ ولې وایې؟ تبلیغات ولې کوئ؟ پخواني ویډیو اخلي، اوس د طالب په نوم یې نشروئ. اوس ظالمانو ولې داسې کوئ؟ ولې دروغ وایئ؟ ولې د یو اسلامي نظام نه بیریږئ؟ ولې د یو اسلامي نظام تر سوري لاندې تاسو دومره احساس د خوف کوئ؟ ولې خلک بیروئ؟ ولې تبلیغات کوئ؟ هیله مو دا ده چې د داسې تبلیغاتو نه لاس واخلئ، کوم تبلیغات چې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت به پرې باور نه کوي. ورونو، برادران و دوستان ملت مسلمان و مجاهد افغانستان، امارت اسلامی افغانستان خانه هر افغان است. خانه ازبک، ترکمن، تاجیک، هزاره و هر افغانی که در افغانستان زندگی میکنه خود در امارت اسلامی افغانستان ببینید. این خانه مشترکتان است، این خانه تاریخی تان است، خانه آبا و اجدادتان است. طالب مسئولیت داره که از عقیده شما و از مفکوری شما، از سر شما، از ناموس شما و از جان شما دفاع بکنه. مطمئن باشین به این تبلیغات سو باور نکنین و کشورتان را رها نکنین. شما نه در پاکستان صاحب عزت خواهد بودین و نه در ایران و نه در اروپا. عزت شما و عزت ما در این است که برادروار با هم تحت پرچمی که در اون نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله جمع شویم و برادر